بیا چې دا کوم اسلام پسند دي ته وګوره. ته په ایمان وای چې مونږ لونه خرڅو کنه پیسې په نقد الو کنه بیا چې لور ورکه یا خور ورکه جرګه در تراش مطالبه دي سي 10 تولې سره سلويخ جوړې جامې دومره ډینر سیټونه دومره کراکری پلانې ډینګړې ها د دا باس کې دننه مور جواب راو چې ورته وایي چې جنگ راولې نو د بارډر یا د پولیس بند بم ور سره راولې مور پلشته دا جواب راولي دا سیدا کنه. اوس اسلام څه دی راشي وګور. اسلام خو یو قانون دی چې پیغمبر عملی طور جوړ کړی دی. ابوبکر صدیق چې خپل لور بی عائشه پیغمبر ته په نکاح کوله جرګه کم ځای جهیز کم ځای روټای کم ځای بند کم ځای دعوت کم ځای خلق راغونډې دل کم ځای څو اس نو نکاح شو د پیغمبر کو او نکاح نو شوی پزمکا د بیبي عائشه نکاح په اسمانونو کې خدای تړلې و. راشي کندلور دا څه واده کی دا اسلام دی کنه. د بیبي فاطمه واده دی مازیګر ټیم دی د بابر شړای لوپټا پیغمبر ور په سر کړه او په خپل ایجاب او قبول حضرت علی سره وکړو او جنکو ته وی چې دا د لاسونی سه حضرت علی کرے بوزي په دا اسلام دی کنه. دا څه کولې شي شیخانو صاحبانو سپینګری ورته کینی ها نو کلیبت سمري شنده راز وړاندې لګا زاړه چيلي پشان کته بجلیګر مولا تا دا کار کړی دی ما دا کړی دی راشي ما درې لونه واده کړی دي چې شمدید ګوان درته په پیش کوم ما داسې کمی په سغوختي کمی په ساغستی د کوره مې چې صدر توفیق مې ور سره کړی لکه د پیغمبر خپل وس کې بل څه نو یو میچن وا نو میچنې بیبي فاطمه سره په جهیز کې و. تاسو اسلام منئ دا تاسو د ودونو حال دی. مړی چې در کې وشي پامړی تاسو سال جوړ کړي هغه ځان له خپل غریوان کې سوچ کوئ چې امړی نم څه شی جوړ کړي. نو عزیزانو عرض مې داو چې ترسو پورې اسلام په مونږه په دې خپل ځان نه حاوی کړي. بل درته وایم قران کې راځي قران اصل اسلام دی کنه دی ها قبل شه قران کې راځي چې لذک یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د سورۃ النساء د سر رکو دا کدویمه ده دویمه رکو یوسیکم الله فی اولاد یوسیکم الله الله وی زدر تا وصیت کو فی اولادکم دا اولاد په حق کې للذکر مثل حظ الانثیین چې د زوی دوی سیدی او د لور یوای سره. نن ټول پښتون قوم چې ده خور له لور له په مال کې حصہ ورکي نو تاسو اسلام منئ بلکې پلار په ژوند خپل ټول مال زامنو پسې کی چې لور له د مرګ نرستو حصہ لاړ نشي. دا سیده کنه ده تاسو اسلام منئ. نو عزیزانو دا اسی او جوګته او یو هغه د مکه د کافرو خبره ده چې پیغمبر ورته وی چې وحدو ربکم یو خدای ومنئ دا ډېر بوتانم خدایان کړي دا دروغ دي. هغه ورته وجدنا علیه آباءنا زمون مور او پلار په دې لار تیر شوی دي دا تر ته په کې اوس نوې لارې څخه. نو تاسو هغه یې ماما چې وجدنا علیه آباء بس پلار نکم چې څه کړي دي واوري چا چې په لونو پیسې اغستی چا او په خوري پیسې اغستی دا لونو دا خور به د قیامت په ورځ د وینځو په صف کې ولاړی د وینځو ځکه چې دا اصیله وا او تا خرڅ کړه د ګډه او د چیلې او د غوا او میخي په شان دا به د وینځو په صف کې ولاړی وي او دوی به وایي چې الله زما پلار پاغه اسفل السافلین جهنم کې واچوا چې ځا اصیله او مو دې خرڅ کړي. ما په خبره پوه شوي. نو عزیزانو اسلام نشتا. دلته یو سړیو حج لتلو په سودی چاله پیسې ورکړي نو چې حج نراغه یو 2 میاشتې پکې تیری نو سود په خاتلې ا سړی ما په سراغه چې مولانا صاحب دا جرګه مې وکړه چې دا سود را تفریدي دا نورې به ورکم نو زور په سیوره د مالک دا دلته و انداز کې زه دې خبرې ذکر کوم چې دې په دې سنبای کې لږ خوشي وال پکار دي ورلمه نو ما ورتل چل کدا خو حج دې وکړه تازه او دا سود ورته پریده ماته مولا صاحب ته ما جی بسړ دې سره د حج څه کار دی دا بزنس دی
تجارت دی حج می ځان له کړی دی دا ځان له کار دی والله چې رای نه کی چې مړی غوسه کړم به یو شعر می ورته وی مال د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا ولې خربه حاجی نشي په طواف خرم د کعبې نه تاو راتاو کنو هغه مجی شو حج دې وکړي هیڅ عمل ور باندې نه کا د دنیا د پاره همره لوی سفر کا والله العظیم چې صرف دې لپاره چې اجي شي چې راشي څه شي ته جوړ شي نو زمانه زیات روزګار ور سره ستاسو دی تماشې کوا نو عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې راغلی دی د عظیم قهر والله العظیم دا بجلی دا آینده وړي لا کېدې شي چې تاسو دې پکیلا نیم کې نه ناشته شي 50 روپۍ یونټ کیږي 50 دوایان راشي چې درته وخم د پیسې نه 100 روپو ته ورسي غوړی وګوره هر ورځ 120 روپۍ ګرانی چینی وګوره اوړو وګوره د الله د عظیم قهر په لپیټ پزان پويږي نه ما خو درته ویل چې پاغه عيش आवाज زناورم پويږي تاسو پاغه عيش هم نه پويږي زموږ سدي مونږ عمر اسم تیر وخت تیر پته نشته چې یو ورځم نور اشته کنيشته اس پته نه لګي لیکن افسوس په دې قوم او په دې ملک راځي چې بالکل په خبره نه پوهه دی وخت چې دا غریبان د چا د لاس مړ کیږي او دا چې د چا د لاس مړ کیږي او په دوی کې به اخلاص وي نو زه د پیغمبر په منبر ناستم زه خو به د سړی نه یم پیدا درته مې قصه کړې وه چې دلته بار بالا ماڼۍ کې په د الیکشن کې یو ولاړو ډاکټر ته وخېږئ او په پلاني سیمه ور ووهئ او ورځئ پرې او شبه تکه شئ شبه چې درنه دغه نه شي زه پې تېرېدم را تېرېدم دغه چل چې ماښام شوه سړي وګټله نو دی اوس خړ غوندې ولاړ دی ما ورته ویل هلکه پلاني خو وګټله نن خو د هغه بنګله کې چې تا خپل ډبل بیډ کې سم لئ ډبل بیډ پېژنئ خدایم غرقه ډبل بیډ خو اوس غریبان هم جوړوي د سوټمار زامن لورم بې ډبل بیډه نه وادېږي ډبل بیډ دې ته وایي چې دواړه پکې یو ځای سملي ته پوه شوې هغه کټ ته وایي ډبل بیډ نو ما ورته وایي مال هغه خان ته به ووایو که نه چې بېګاله خپل ډبل بیډ کې تالک سملی چې آرامو کې نن ډېر ستړی شوی ما ته مونږ بنګلې ته هم نږدې نه پرېږدي که دغه د ډبل بیډ کې هم سملی نو مال کور دې دا پلار روان شه نو هسې دې ځان نن ټوله ورځ وشلولو دا غریب هغه خلق دا خدای پېژندلي انشاءالله ګوړې پسې بړندېږي اوس ګوړه په 100 روپۍ کیلو ده پخوا به د ګوړې چای خلکو د غریبۍ د وجې څکلي د جوار اوړه څه نرخ دي اندازه کوه د غنمو نه ګران دي کپړې وګوره چینی چای هر ورځ قیمتونه اسمان ته خیږي هر ورځ دا د بنده ګناه نه ده بنده نه کوي من از بیگانگاه هرگز ننالم من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هر چی کرد آشنا کرد وی زه د بل چا د لاسه نه جاړم ما سره چې څه کوي نو زما یار کوي یار زمون الله دی الله وی زما یارانم پرېښې ده او په بنده خرونو قچرو پسې روان یی نو چې تاسو زما یارانه پرېښوه ما تاسو پرېښوئ اوس ګورم چې څوک هم سنبال تماشا کوئ سم روانو سنیر تاسو ګورئ دا خلک چې په دې سړکو په لار رواني ګډېږي خاص کر دا آئنده نسل چې کوم راوچت شوی دی دا اوس دا د راډ پیداوار چې دي او د بلو پرنټونو پیداوار او د وی سی آرونو پیداوار چې دي دی چې په لار دي ګډېږي سترګې بنا کا په لاره سمځه غم استشا کړه ترېنه په څنګ هرست ډېر دی ستی نکم کړه چشمان درون کا په خپل ګریوان کې کیږي به در سره څه خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لیږدي خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لیږدي درته براشي
د قهر ریگ دی تکیا دی خدای شا پا گورستان کی توتیان فنا شو لاڑ لرمان کی سترگی میں نم کا پا ہر زمان کی لار آغا خلق چا پا لار بروانو لار با پی خخ کارے لار با پی خخ کارے مجلس کے بناستو لار با پی خخ مجلس با پی خخ کارے توتیان فنا شو لاڑ لرمان کی سترگی میں نم کا پا ہر زمان کی زمارز داو عزیزانو چه نن ستا پا ملکی دا بیدینه اور لگے دلے اور ایک سرے دے اعتماد پاتے ندے دیکھ سرے دا مونگے چه معتمد گنو چه دا اعتباری سرے دے واللہ دا چه ہوئے دا بجوڑ سے چلو کی اغم نن درے سوا کال مخ کی ویلی شوی درے سوا کال چه ما وفادار گرنو یار درغل چل بازو خطو ما وفادار گرنو یار درغل چل بازو خطو د بے وفاشنا پا بڑا آخر پیاز خطو تی چه متمد گنی ورطا گڑی گی پیشواز دے چولی او پا سرک ورطا گڑی گی اچه متمد گنی او یاری گنی نغم داسیو خیجی چه ما وفادار گنلو یار درغل چل بازو خطو د بے وفاشنا پا بڑا آخر پیاز خطو ام مالی دی دا سرمایدار او اهلی دنیا چې دي چې دا تاسو ورته غډې گئی دا مالی دي دي زور سره په جیلونو کې او ځای پاتې شوه په جیل کې په خور جیل کې اری پوری جیل کې د کوواټ په جیل کې په جیلونو کې ور سره ځای پاتې شوه دی خو ګورئ په کېږي ما زما په خبرو او که خپه شي زما وڅو کوي مونږ نه خوشاله څوک دی زما خدا کیدا دا چې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے والا خدائی میں برخلافی او یو خدای زما مرګري دا ټول خدای زما ته کولې مالی دلی دا سرمایدار اهل دنیا ز ما د پاره به چې څوک جیل سره ما د هغه به د جیل خټ کېدلی دال خوړه د جیل خټ کېدلی دال او ما به چرګان خوړه بس وای دا اورېدو درته نه ده ما د پاره تر راغله ستا مور چانه و تختولې چې ته جیل تر راغله ما د پاره راغله نو ما زه چرګان خورم او ته خټ کېدلی دال تاسو کو ګورئ کم کم غم بجاړ ودونه شروع دي اوس کدي خیال کړی اوس یو شیخ تیرېدو زمونږ د دکان مخې ته نو د ګلونو ګنټه لاس کې نیولې نو ما ته یو کته مسکه غونډه شو چې ګنې ته خو په خپکیږي خدا دا ما روانه کړی ده نو ما ته د موسی علی السلام د ژوند یو خبره راځه شو خلکو خزه د لاس نه نیولې موسی ته راوست وی مونږ په دې مینیو کدینم نه منی کې خوستا پیغمبري منو او کدینم منی کې نو نه منو نو موسی علی السلام ورته وی چې اول بم دینه منی کوم ول بیا ستا پیغمبري اډو منو دا یو بل ټیلې ورکه دا مړ پرې د خپل کار تاسو خیال راغی او زم چې لکه کور دې د میردین جمعات شه د 2 روپو بوري دي خو د 200 د ګنټه روانه کړي او یم د سټمارې زوی د خدای سپیره چا بیا دې خلکو ته وګوره د سرمایدارو کلی وطن نه چې نخلاصيږي نو 2 قسمه روټایو یو د کلی روټای یو د بار ملمنو ده ملمنو نو کلی له خټ کېدلی وریجی پخې هغه کوریجی پخې کولګه کورما غوندې ور سره وکړي داس کله دې دا خوار غریب ده تاسو ته دسی وي دا خوار غریب دا تاسو نوم چاري بیړم تباشه تاسو نوم هم دالي دا خوار غریب دلته یو خان دی هغه چې د سرک تروزی وي دا نیچ پیچ نه دی دا نیچ پیچ موږ دا کله هم د خانانو ډیپو دی کنه اجه دې سرک تروزی نو دا نیچ پیچ خوار خوشي مونږ ته نیچ پیچ وای دغه چې مونږ سره دولت نشته مونږ نیچ پیچو تاسو سره دولت نشته تاسو نیچ تاسو کله دوی په مجلس کې کینی تاسو تر ځیلان وای دا کمیس پرتګم چې اگوستي او خزم چې په بورکو کې ګرځي دا دار ځیلان دی او دا خزم خریدي دوی ځان ته شریفان وای
چې د چا کور د شراب او د ډمتوب دی پودې او د چا خزا ته وایا خبره خو په دومره تاسو ته معمولی ښکاري چې ما کې مړی وشي نو زما قبر زما د کلی خلک کړي زما اجره زما د کلی خلک صفا کوي زما ملمته بالښتونه زما د کلی خلک اچي زما په مړی خاورې زما د کلی خلک ورچي ټیک شو او خراب روټای دي زما د کلی خلکو خوري او خر روټای دي چې د غټانو سرمایدارو خوري دینم تاسو سبق نه علي او عقل درکې نه راځي اوس په دې سنتو چې عمل کړو او په دې سنتو اول عمل جناب محمد رسول الله کړو اول عمل داغه د روټای خوراک تاله دومره لویو د لرګي جوړو چې سلورو کسبو چتولو دومره لوی تاله دومره لوی دې د پاره جوړ کړو چې مونږ چې روټای خورو نو هغه وخت کې خو غلامانم ډیر زیاتو غلام رئیتا خادم ته وي نو پیغمبر خیال داو چې مونږ په روټای کینو چې چرته غلامان رانا پاتې نشي چې هم پیغمبر سره یو ځای په روټای ناس او روټای به څه شو روټای به سریدو سرید عربي کې ماته کړي روټای ته وي خوروا کې چې روټای ماته کې دې ته سرید وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوخه روټای چې وا اما تکړه روټای بیا زیات چې کوم خوخه کدو خوخه نره نره یو غزي په خپل کدو پرې کولو چا ورته وي سید دومره نره ولی پرې خوي مونږ یوازې خو نه یو چې نره پرې کومه لګه خوروا په کې ډیر وکړو چې نور مرګري مرا سره بیا روټای به اعلان دي ما تکړه د اوربش او په د پاسه به د کدو خوروا راوړل سید دا ډیر خونناک شه دي پیغمبر بیبی او بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فقیها د امت هغه مسلې چې کمی بیبی عائشہ حل کړې دي ابو بکر عمر او عثمان به پنه پیدا پیغمبر ویل چاو د ماته کړي روټه خوان ډیرو څومره اوچت ورته وی فضل العائشه علی النساء فضل العائشه علی النساء كفضل السريد على سائر الطعام اے صحابه د بیبي عائشه فضیلت په ټولو خزو داسې اوچته لکه د ماته کړه روټه فضیلت چې په ټولو روټو اوچته د پیغمبر عادت دا چې غلام مرېبم در ځان نه بهر نه پرېخو په یو طالب ځان سره کې نن استعمال کې وګوره چرته چې دعوتي ډرایوران ګنمنان غریبان دا ټول بار ولاړی شاهان دنه روټي چاغي وخوري بیا دې کوڅړه بولا چې دې چرتا فټ کېدل را فټ کېدل ولکه دغه نوکرانو ته आवाज کې چې راشي روټي نوکرانو دا څه وایي کنه وایي نوکرانو ته आवाज تاسو خیال را مونږ چې څو کور ته بوز درای مړای واچو یې مليان راځي ختم لا درای مړای واچو یې مليان راځي ختم نو درای وګورئ یو مونږه پزمکه کینې او درې درې سپاره را باندې وای چې امړ را کې شوی دی چې به بخي ما خدای پرسته کې او بخم چې مې مړ کې ازما مړو څخره تلاش وړو چې درې سپاره زستا مړی پسې په 2 روپۍ بخم دا ستا ملک دی دا ستا رواج دی دا ستا وطن دی یو عمل په دې سنت مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه کړو خانقاه چې ماولی دا په 86 کې د دلی ته تلو بیا دیوبند ته تلم تانبون تلارم او د مولانا تانوی خانقاه او د ناس ته زیو امیولی او دا مولانا د اشرف علي د جنت خوندونه ستاره خلې مخ کې څه شي او تاسو خپنه شي هغه خوان لا مونږ نه رسیدلی یو نه پویګو نم په خوب کې لیدل دي هغه خوان خو عقاشانه تاسو کوي او قاشاته چا ویلیو چې د پیغمبر د دوو گو په منس کې مهر نبوت ده دلته یا الله دا بګورم ویلم پیغمبر په اخر عمر کې اعلان وکړ چې الکه په ما د چا څه بدل پاتی دنیا کې رانوالی چې آخرت ته پات او قاشا راغی چې حضرت زدی په یو جنگ کې په لختوال ول دا لختوال او معنا بدل والا و نه جی دسه نو کنه زدی چې والم نه زما کمیس به کمیسو نو پیغمبر کمیس وی وراش او چې کمیس یست د په شان ورمنډ کړه په مهر نبوت خلق یې او سپیکو چې سپیکو ورستو شو حضور ورته داولی او یا رسول الله والله قبل بانه می جوړه ده دې صفول او دا خون خو قاشانه تاسو چې کيو ظلم لاستا په بو صبر شي
دا نعمت بد جنت پخوان ورنکما پر رحمان دا استاد شندو جام حرام دے سو دخپل وینو جام تاوان ورنکما ستا شندو سره چې کوم جام لګېدلې دی اپ ما حرام دے ترغه پورې چې سو مې دخپل وینو جام تاوان. عزیزانو ارس چې دی برای نام دی ارس زمونږ اسلام زمونږ د اسلام نامه اغستل دا ارس برای نام اسلام مونږ وایو چې په دې ملک کې راشي ٹھیک شو ټول ملک وایي چې په دې ملک کې اسلام راتله پکار پیپل پارټي وایي مسلم لیگ وایي جمعیت العلماء وایي جماعت اسلامی وایي تحریک استقلال وایي نور څو دي مړه خدای دې امان راکړي چې لګي خله ګرځي او راپاسي چې ورونو زستا سو حق ګټم تاسو ورپسې ما خدای ته چې یې شوالای اغندر نه خدي په شواس په دیم نه پوهیږي چې ته توم ګوره چې د اسلام نوملی په دې کې خپل اسلام شته کنه چا چې په شپږ فوټه بدن باندې اسلام نه راوسته هغه په ملک اسلام څنګه راوځي